همیشه په خیر راغلی ملګرو د پایتن شپاړسمه ویډیو کې زه تاسو ټول ته هرکلی وایم. دا شپاړسمه ویډیو چې ده دا ډېره زیاته سپیشل ویډیو ده ځکه چې موږ چې دی نن پروجیکټ کوو. په پروجیکټ کې موږ گیم جوړو. گیم کېدای شي کوم گیم چې موږ جوړو هغې نوم کېدای شي تاسو اورېدلی روک پیپر سیزر ورته وایي او کو نه یم لیدلی زه به تاسو ته یوه وړه ویډیو ښکاره کړم کېدای شي تاسو ته به یې پته ولګېږي. او په دې ویډیو کې کوم شیونه چې موږ تېرو ویډیوګانو کې کړي دي هغه شیونه به پکې لږ لږ راځي او بیا د دې ویډیو ریزلټ به دا چې موږ به چې د آخر کار په پایتن کې به یو گیم جوړ کړو او موږ به چې د کمپیوټر سره گیم وکړو. نو راځئ ګورو چې دا زموږ ایکسپیرینس څنګه روانېږي او آخره کې پروډکټ څنګه راخیږي. راځئ چې ورځو. موږ چې دی شروع کې به ورځو پایچانټ ته ورځو همیشه په شانتې او دلته چې دی موږ نوی پایتن فایل جوړو. پایتن فایل کې موږ به ورکړو 216 پروجیکټ گیم او دلته چې دی مخکې زه تاسو ویډیو ښکاره کړم چې هغې کې تاسو وګورئ چې گیم څنګه کېږي هغه. نو راځئ چې ویډیو ته ورشو. ګوګل ته لاړ شم دغو ته نیو ټیب نه دې خوا ورشم یوټیوب ته ورشم. یوټیوب کې دلته ولیکم روک پیپر سیزر اوهو او دلته به دا ویډیو به وګورو. په دې کې به موږ ته پته ولګي چې څنګه دی. ښه دا چې دی دوه کسان دې کې لوبه کوي او لاسونه ایسې ښکاره کوي او لاسونو نه درې شکله جوړوي. یو چې دی قینچي جوړوي یا چې دی پاڼه جوړوي یا ګټه جوړوي. اوس دې ځای کې دې سړي چې دی پاڼه جوړه کړې ده او دې قینچي جوړه کړې ده. دې سړي چې دی وګټله ځکه چې قینچي چې دی پاڼه غوڅولی شي نو دې وګټه او دې وبیله. بل دې کې نور څنګه وي دې کې اوس چې دی دې ګټه جوړه کړې ده او دې پاڼه جوړه کړې ده. نو دې کې چې دی د پاڼې والا سړي چې دی وګټه ځکه چې پاڼه چې دی دې نه ګټې نه غیر چاپېره راتللی شي. نور دې کې څه دي نور دې کې گیم ختم کو. ها دې کې چې دی اوس دې چې دی ګټه راوستلې ده او دې قینچي راوستله. نو ګټه چې دی قینچي ماتولی شي. ګټه چې دی وګټله دې قینچي والا سړي وبیله. راځئ چې موږ دا کېدای شي چې چاته کوئی آیډیا نه وه نو اوس ورته زما په خیال آیډیا به شوي چې دا څنګه گیم دی. راځئ چې دغه گیم دې ذکر کړو. نو قصه داسې ده چې دوه کسان لوبې کوي خو اوس خو یو کس یې مزو زه به چې دی کمپیوټر سره گیم کوم. نو پکار ده چې ما نه پوښتنه وشي چې اوس زما نمبر دی زه قینچي راوستل غواړم سیزر راوستل غواړم پاڼه راوستل غواړم پیپر راوستل غواړم کو زه چې دی روک راوستل غواړم ګټه. نو پکار ده چې انپوټ واخلو. انپوټ چې دی دې کې به ولیکم چې زما نمبر چې دی زه شی اخلم روک او دې کې به ولیکم چې کو روک اخلم نو پکار ده چې سی ورکم په انپوټ کې. کو پیپر اخلم پکار ده چې پی ورکم او که سیزر اخلم SCI زما په خیال د دې سپیلینګ به دقه وي سیزر او دې چې دی اس ورکم. نو دا چې دی ګټه ده دا څه ورته وایي پیپر دی او دا چې دی قینچي ده. دا چې دی انپوټ ته دغه ورکړو دې ته به ورکړم چې زما نمبر انپوټ شو. دا زما نمبر شو او اوس چې دی د کمپیوټر نمبر چې دی هغه هم نه کمپیوټر خو به انپوټ نه اخلي. کمپیوټر نمبر ته به زه خالي سیده ولیکم پرنټ. دې ته به ووایم چې د کمپیوټر نمبر دا به لږ کاپي کړم ایسې کنټرول سی خالي به دې ځای کې ولیکم د
د کمپیوټر نمبر اسې چې پروګرام سٹارټ کو دا د زما نمبر چې دا مانه انپوټ غواړي. اوس زه انپوټ نه ورکوم ولې چې موږ یې سم نه دي کړي. دې نه مخکې به زه داسې چل وکړم، دلته به زه یو امپورټ ورکړم او دلته به زه ولیکم رینډم. انپورټ رینډم مطلب موږ یو د پایتن نه یو کوډ موږ چې دی اخلو او موږ خپل دې پروجیکټ کې په دې پایتن فایل کې موږ استعمالول غواړو. موږ پایتن نه کم کوډ اخلو، رینډم کوډ ته اخلو، لکه کم کوډ چې اخلو هغې ته رینډم نوم یې ورکړی دی. او موږ به او رینډم موږ له څه کار کوي. اوس تاسو زه دله مثال در کوم، دلته داسې پوه شئ رینډم ته به پښتو کې څه وایي. رینډم مطلب اسې یو رینډم شیز زه یې درته ښیم. نوم به ورکړم هسې زه چې دی یو رینډم نمبر پسې ګرځم، مطلب هسې یو نمبر او زه به دا ویریبل ما جوړ کو او زه چې دی رینډم دا دغه به استعمال کوم او دلته به ولیکم ډوټ رینډ ایټ. په دې کې زه دوه ویریبلس پکار چې ورکړم. زه غواړم چې یو نه واله 3 او زه وایم چې د یو نه واله د یو نه شروع وشي او د 3 پورې. په دې کې ماته کم نمبر هم راشي. خبرې ډېرې کوم خو زه چې دی درته وبخیم دا چې دی لږ ساعته پورې کمنټ کوم ولې چې زما اوس نه دی پکار. زه درته دا ښیمه دغه شو دې چې دی ماله 3 راکو. صحیح ده. د یو نه د یو دوه یا 3 به راکوي. 4 بارې زه دا رن کوم، اوس راله یو راکو، اوس راله 2 راکو، اوس راله 3 راکو، اوس راله یو راکو. اخه دا 1 2 3 کې ځي نو او اخه اوس راله 3 راکو، اوس راله 2 راکو. لکه د یو نه 3 منځ کې کم نمبر هم راکولی شي. ما وله ځکه هسې دا نوم ورکړو چې هسې یو نمبر. نو دا چې دی زموږ په کار دی. فلحال به نو هیله کوم چې تاسو په دې باندې پوه شوي استئ. نو دا هسې یو نمبر چې دی موږ له به د یو نه 3 منځ کې څه هم راتلی شي. زه به داسې چل وکم، زه به دلته ویم چې اف که هسې یو نمبر ده چې دی که دا یو راوختو نو بیا یو ویریبل جوړ کړم کمپیوټر چې دی هغه دغه کا روک کا ال اف که هسې یو نمبر چې دی هغه 2 نو بیا کمپیوټر چې دی هغه شی کا هغه روک هغه پیپر کا. صحیح ده. اوهو دا دلته غلطي سره مې دا ولګو او ال اف سوري ال اف هسې یو نمبر چې دی که هغه 3 وي نو بیا ته ماله راکه کمپیوټر چې دی هغه اس کا. صحیح ده. دا قصه موږ دلته وکړله لږ وړوکې کم قصه. زه به دی خوا پاس راشم. پاس چې دی زه چې دی ماته یو دغه پکار دی دا ما واپس کمنټ نه مې لرې کو. ماته چې دی یو فنکشن پکار دی او په دې دا فنکشن به ما له څه کار کوي. دا فنکشن به ګوري که ما وګټله که کمپیوټر وګټله. نو زه به یو فنکشن جوړوم. په فنکشن کې به زه خپل نمبر ورکوم او د کمپیوټر به خپل نمبر ورکوي چې دواړو څه چې دی د څه شي انتخاب کوم. زه د پیپر انتخاب کوم، د ګټې انتخاب کوم، که د سیزر د قینچي انتخاب کوم او کمپیوټر به مو ورته خپل وي. نو د فنکشن جوړولو لپاره چې دی ما ته ډیف ورکول دي او ډیف د دې فنکشن به داسې کار کوي چې موږ ته به وایي چې چا وګټله که نه.
نو دې ته به نوم ورکړم چې ګیم ګټونکی او دا پکار دی چې دوه پیرامیټرز واخلي، یو چې دی کمپیوټر واخلي او بل پیرامیټر چې دی زما د کمپیوټر نمبر واخلي او یو زما نمبر واخلي. او دې فنکشن دننه چې موږ راشو زه به ورته وایم چې که کمپیوټر چې څه شي انتخاب کړی د ګټ انتخاب یې کړی د سیزر انتخاب یې کړی یا د پیپر انتخاب کړی که د هغې انتخاب برابر وي زما انتخاب ته، نو بیا چې دی ما ته ریټرن دغه راکړه نن، ما ته چې دی نن راکړه، هېڅ مطلب نن راته راکړه. نن چې دی دا به ټای وي، ټای، ځکه چې د هغې انتخاب زما انتخاب یو دی، نو چا هم نه دی ګټلی. که دغه سچویشن و دغه قصه وکړه، که داسې که دواړو یو شانته انتخاب نه و او که کمپیوټر چې دی هغې سلیکټ کړی و، هغې چې دی هغې روک اخیستلی و، روک یې سلیکټ کړی و، نو که کمپیوټر روک سلیکټ کړی و او که ما چې دی زه چې دی د غو سلیکټ کړی و، روک ګټه چې دی څه شی دغه کولی شي ماتولی شي، روک چې دی قینچي ماتولی شي او ما چې دی سیزر اخیستلی و. نو دې ځای کې دا ډوټ دا ما نه دی لګولی، او که ما دا کړی و نو بیا ما ته ریټرن که ما ته ټرو ما ته فالس ریټرن که، ولې چې کمپیوټر آر ګټ اخیستلی ده او ما چې دی قینچي اخیستله، کمپیوټر به قینچي ماته کي، مطلب زه به لوبه وبایلم، نو چې دی موږ به فالس ریټرن کوو. که ما قینچي نه وه اخیستلی، او ما دغه اخیستلی و، ما پاڼه اخیستلی وه، نو ما به په دې پاڼې باندې ګټه چې دی ګټه باندې به مې هسې ګیر چاپېره کړې به مې وه. که ما دا اخیستلی وه نو ما ته ریټرن ټرو که، بیا به ما ګټلی. صحیح ده؟ دا چې دی یو سچویشن دی، په دې سچویشن کې کمپیوټر چې دی هغه روک اخیستلی، ګټه یې اخیستله، او موږ سره بیا دوه دغه نور دي. ما دا کاپي کو، دلته چې دی پیسټ کړمه، لږ شاته که داسې دې ځای کې بیا پیسټ کړم او دا هم چې دی لږ شاته کړم. ښه، دا خو موږ اوس وکړو. په دې کې کمپیوټر چې دی روک انتخاب کوي، په دې کې هسې پوه شئ چې د پیپر انتخاب کوي، او که کمپیوټر پیپر واغستو او ما چې دی روک واغستو، نو دې کمپیوټر به چې دی وګټي، نو ریټرن فالس شو. صحیح ده؟ او که ما بیا دې ځای کې سیزر واغستو، نو بیا چې دی قینچي چې دی دا پاڼه به چې دی دا وش کوي، نو دې ځای کې به ما ګټلی. او که دې ځای کې کمپیوټر ایس اخیستلی، که کمپیوټر سیزر اخیستلی، قینچي اخیستله او ما چې دی ګټ اخیستله، ګټې ته شی وایي روک، که ما ګټ اخیستله، نه که کمپیوټر سیزر اخیستلی، قینچي اخیستله او ما چې دی پاڼه اخیستله پیپر، نو چې دی کمپیوټر به وګټي، بیا به ریټرن فالس. او که ما د پیپر په ځای ما روک اخیستلی وي، نو زه به چې دی دا قینچي ماته کړم، نو بیا ما به ګټلی وي، نو ریټرن ټرو که. اوس به داسې چل وکړو چې دلته ښکته به زه دې فنکشن ته آواز وکړم. آواز څنګه کولی دغه ته فنکشن ته آواز څنګه کولی؟ بس د هغې نوم لیکلي، د فنکشن نوم، او د فنکشن نوم دی ګیم ګټونکی. چې دی دوه شیانه غواړي، کمپیوټر غواړي او زه غواړي. کمپیوټر چې دی کمپیوټر به ورکو، دا یې کمپیوټر شو، او زه چې دی کمپیوټر دا شو،
کمپیوټر له ما مخکې دغه ورکړي دي کمپیوټر چې دی کو یو راغلی نو کمپیوټر چې دی آر به کړی او کو دوه راغلی نو کمپیوټر به پیپر سلیکټ کړی او کو درې راغلی نو کمپیوټر به چې دی د سیزر د قینچي انتخاب کړی او زما نمبر کې زه شی ولیکم زه به چې دی په خپله انپوټ ورکوم زه به دلته دا ولیکم چې زما نمبر راځئ چې اوس وګورو چې گیم کار کوي که نه کوي ښه ما نه چې دی دغه غواړي زما انپوټ غواړي زه څه غواړم چې ولیکمه زه غواړم چې روک دلته ما غلطي کړې ده که ته روک اخلي نو پکار ده چې آر در سره وي پیپر کو اخلي پی او سیزر دای دلته روک شو بیته نه به سټارټ کو ها زه غواړم چې آر ورکمه ګټه واخلمه ګټه مې واخیستو پته ونه لګېده چې چا وګټه چا ونه ګټله او د کمپیوټر نمبر هم راغلی هېڅ پته ونه لګېده ځکه پته ونه لګېده ځکه چې موږ اوسه پورې ویلي هم نه دي چې د کمپیوټر څه شی راوختو او زما څه شی راوختو ټول شیونه رانیول شوي دي راځئ چې دغه نور کوډ هم پاتې دی اوس چې نور کوډ هم وکړو زه به داسې چل وکړم چې دې گیم دې پوره کوډ ته چې دی زه به یو ویریبل نوم ورکړم ولې چې دا زما په کارېږي اوس زه به دې ته سټارټ گیم ورکړم دا ښه نوم دی سټارټ گیم چې دی دا دی او زه به دلته اوس لاندې ولیکم زه به څه ولیکم که اف سټارټ گیم چې دی هغه نن وي start game is equal to none none که داسې وي نو بیا پرنټ کا دا گیم ټای شو دا زه ځکه وایم دلته موږ ویلو دا سټارټ گیم چې دی دا موږ له دلته نن هم راکولی شي که کمپیوټر انتخاب زما انتخاب سره برابر وي نو دا به موږ ته نن راکړي او کو نن یې راکو نو موږ به ورته ویو چې دا گیم ټای شو الف کو دغه شانته ونه شو که نن را نغللی دا یا الف سټارټ گیم چې دی هغه ټرو وي نو بیا پرنټ کا چې ما گیم وګټو او لغټ کما وګټو صحیح ده ما گیم وګټو کو ټرو وي ګنې څه چلو کا ګنې پرنټ کا ما گیم وبیلو صحیح ده نو راځئ چې اوس او د پته لګي چې دا دلته څه وایي زمونږ داسې هم کولی شو اف دا څه وایي ریفرموټ ښه کېدای شي داسې هم کولی شي اوس زمونږ د چلو کو سټارټ کا او دلته به بیرته گیم شروع کو زه چې دی دې ځله بیا روک اخلمه ها د کمپیوټر نمبر وشو دا گیم ټای شو څنګه گیم ټای شو ما روک واخیستو ما ګټه واخیسته او کمپیوټر څه شی واخیستل کمپیوټر به هم روک اخیستلی کمپیوټر به هم د آر انتخاب کړی خو ما ته پته ونه لګي چې کمپیوټر څه انتخاب وکړو نو راځئ چې هغه هم پکې واچو چې موږ ته بیا وروسته پته ولګي چې کمپیوټر د څه شي انتخاب کړی و دې نه مخکې به زه چې دی پرنټ کړمه زه به دلته ووایم چې پرنټ او دلته به ولیکم د کمپیوټر انتخاب او دلته به ولیکم کمپیوټر او دلته به ولیکم پرنټ پرنټ دلته به ولیکم زما انتخاب هم وښیوه هغه چې دی به زه یمه زما نمبر به وي صحیح ده راځئ چې دی اوس بېرته رن کو پته نه اوس کوډ به زما په خیال ختم شوی دی ځکه نور به څه ضرورت نه وي خو ما ته هم پته نشته ګورو چې اوس ښه بیا زه د آر نه شروع کوم ګټه اخلم زه ګټه دې ځای کې څه چلو شو گیم ټای شو
کمپیوټر ما خپل نمبر کړی دی، کمپیوټر هم خپل نمبر کړی دی او د کمپیوټر هم انتخاب اورو، زما هم اورو، نو ټای شو. اوکې یو ځل بیا په دې کې بیا زه آر اخلمه، بیا ګیم ټای شو، دواړو ګټې اخلو نو ټای کېږي. بیا چې دی زه آر اخلمه څو پورې، اوخ دا خو 3 ځل ټای شو، څه کوډ هم خراب نه دی کړی والکه. او نه ګیم صحیح دی، ګیم صحیح دی. دلته چې دې ځای کې ما چې دی د کمپیوټر انتخاب سیزر و، قینچي وه، او زما چې دی ګټه وه، نو ګټه چې دی قینچي ماتولی شي، ماته مې ولکړه، ما وګټو. بل وکړو زه چې دې ځله پیپر واخلمه، پیپر ما دې ځله بیا ګیم ډېر ټای کېږي یاره، کمپیوټر هم چې دی خیر شوی دی. چې دی سیزر واخلمه، ما ګیم وبایلو، اوهو ما چې دی قینچي واخیستله، زما انتخاب قینچي دی او دی چې دی ګټه واخیسته، نو ګټې باندې قینچي راله ماته کړله. نو دا چې دی دا زمونږ د پایتن کې اولنی ګیم دی او دغه شانته قصه ده، دغه شانته ښکاري، تاسو ورته وګورئ. لږ یې منځ ته راولم. نو ډېر بیسیک که زه تاسو ته ووایم، زر که درته ووایم چې دلته ما څه کړي دي ټول، ما چې دی انپوټ اخیستل دی خپل، او بیا مې چې دی د کمپیوټر دغه پرنټ کړی دی چې دا د کمپیوټر نمبر هم شو. د کمپیوټر نمبر چې دی داسې کېږي، په دې شکل کې کېږي، دې کې چې دی نقل پکې نشته دی، لکه داسې نه دی چې کمپیوټر چې دی ډېر چالاکه دی. کمپیوټر چې دی د یو نه د دریو منځ کې کم نمبر هم دې سره راتلی شي، لکه رینډم ما تاسو ته وښیو، هسې یو نمبر کم هم راتلی شي د یو نه د دریو منځ کې. که یو راشي نو بیا کمپیوټر چې دی آر یې سلیکټ کړی دی، د آر انتخاب یې کړی دی، د پیپر انتخاب یې کړی دی، که 2 رالی او که 3 رالی نو د سیزر انتخاب یې کړی دی. او دا د کمپیوټر قصه شوه. دې نه بعد چې دی موږ بیا راغلي، موږ دلته چې دی دغه جوړ کړی دی، یو فنکشن هم جوړ کړی دی، په دې کې د کمپیوټر نمبر راځي او زمونږ نمبر راځي. بیا دې کې موږ د گیم لوجیک کړی دی، کو د کمپیوټر انتخاب زما انتخابي نن رالاکه، ګنې که داسې قصه وي داسې وکړه، داسې قصه وي داسې وکړه، داسې وکړي داسې وکړه. او بیا چې دی زه دا فنکشن چې دی دلته ښکته استعمالوم، دلته ښکته دې ځای کې، او کمپیوټر مې ورکړی دی دا، او خپل نمبر مې ورکړی دی، او دې ځای کې بیا ته ښکاره کوم چې هغه ما کم انتخاب کړی دی او کمپیوټر کم انتخاب کړی دی. او بیا په دې ځای کې زه ویم که زمونږ دا فنکشن چې دی ګیم ګټونکی فنکشن، که د دې ریزلټ نن راوخته نو ګیم ټای دی، که د دې ریزلټ ټرو وي نو ما وګټو، که د دې ریزلټ بیا خالي یو اپشن پاتې شو فولس، کو بیا نور څه قصه وي بیا ما ګیم وبایلو. نو په دې ویډیو کې فلحال همدغومره. زه امید لرم چې ستاسو به دا خوښه شوي، لغونده کې ما ته لږه ګرانه ښکاره شوله، خو زه خوشحاله یم چې دا مې وکړله. تاسو ټولو نه ډېره مننه کوم، او زه به تاسو بیا راتلونکي ویډیو کې ګورم. د الله په امان.